دې فلمونو دې ډرامو زموږ اسلامي تهذیب ختم کا تبع کا او موږ په خپلو لاسو دا موبایل راغېستې نو بچو له مړ کړي والا بچې دوبۍ ته به پلار ځي بچې دوا کوو چې ویزه ولګي بابا ګورې لومبۍ به ماره په تنخوا کې موبایل لري داسې موبایل د لواله بچې چې ښه بمبار خو دوا کوه نوکري دعا کوه چې نوکري میلو شي بابا ماله به موبایل لري لوڼو له موبایل یې ورکړي دي جینکو له موبایل یې ورکړي دي زامنو له موبایل یې ورکړي دي ټوله ورځ په دې موبایلو باندې بربر فلمونه ګوري دا واړه هلکان قسم دې ګوري ګورې دې ماشومانو ته د موبایل څه ضرورت دی چې موږ له غټې خښتې ورکړې څه ضرورت دی جینکو ته موبایل څه ضرورت دی موبایل څه لپاره خلک استعمالوي د رابطې دپاره په رکوټي کار کېږي که په کور کې 10 جینکې دي 10 موبایل دي 15 جینکې دي 15 موبایل دي 15 هلکان دي 15 موبایل دي څه پې په دې ما سوچ کړی زه چې څنګه په موبایل باندې پردو ښځو ته ګورم شیطان دلته ما ته ناست دی وسوسه چې ای دې ته دا کافر بچې دلته ناست دی او ما ته وایي ګوره 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 نو جینۍ ته هم دلته ناست وي ګوره ګند تا ته هم ګندونه هغې ته هم ګندونه ښیي دا مه وایه چې ګنې زما لور به په بیت الله شریف ګوري او زما لور به په مسجد نبوي ګوري ته چې پسې د انډیا فلم ګورې به په انډیا فلم ګوري ته چې پسې ډمه بربنډه ګورې په بربنډ ډم ګوري او پخوا به دا وه چې په موبایل به هله وکړل غوږ سره به یې ونیوه څه ورته وي هلکه هغه بې تصویره آډیو نو په هغې به یې خبرې کولې هلک او جینۍ یو بل سره اوس ویډیو ماشاءالله کوټه کې جینۍ ځان پسې دروازه بنده کړي او موبایل یې کولی وکړي ویډیو او هلته کې هلک هم په کوټه کې ناست دي دروازه یې بنده کړي هلک ته مور وایي دلته ولې نوده کېږې وایي زه سټډي کوم د چا سټډي کې